السلام علیکم قدرمنو. روزي خان شوق ډیر خوندور بانډار ده، ته یې راسره وګورئ. میزه ډېر پولینګ هم ووت. ای دونه پوښتې د زله کاشکې تا سټ هغه رنګ هم رانیولي دي. ای به ستا د ژړ دال په ورځ سای پر کدوخ بګس کوټې له څوک نظر نه نه وایي مور زه کاکا ده وایي. پخوا به دغه شی ویل دی ول ما مرزمای وایي. زه در راځم بیا ما ها یا پای دا زه په دا نجلۍ کې ځان نه ګناهګاره کوم. ایسه سړی نه غي ورځ نه ورسره تړل. زویه د ټمک زمي شپه یې فالتو شپه څنګه وږی سم یې شی سم نه هی ولې رنګه یې چې څه زما زوی مور د شیدو پر ځای مبلیل درکړي. تس پیدا شوې ځان یې پر در واچو ولې یو شی هم نسته خیر پایا रे वक्यो नीचा है नाजायज औलाद टकमा क्यों ना देखो खैर खैरियत बोलियो शायद ना दी पीछे सीला तो बस ना जोड़ी वो बस अल्लाह पाक न का खैर ډېر باد وای په هغه ورځ ته پیدا ډېر پالتو ډېر اخن موسم وای ډېر بې غیرته موسم وای ډېر ذلیله ورځ وه ډېر نیس پیدا سوی مور یې دا ګڼولی ول که بیا ژوندی وه وینې که بیا پیدا شومه کامیاب ولې لومړی ژوندون و تجربه منه وینې هغه ګانا ولې لومړی ژوندون و تجربه منه جلۍ دی خواره سوه ده یم په اشکې زه ګلۍ کې به روان یم ما که ما که ما که سګزی له لوړه بلډینګ رایلاس وایي په پښو جګ ودرېدی وه خدای تا خو ژلون خپل بیدارۍ بچه ځینې داسې بړې وکتل خدای تا خو ژلون خپل بیدارۍ بچه ایم زما زو خپل بیدارۍ بچاو کړی ها زلفې ښکارئ د دلڅوري متن چوکرکي بل بس راتلې کور یې هیله کوه ښایسته توپک هلته یې د خسر کره ورواله داسې روغانۍ د راوړلې در سره راوتې ده